टिक टॉक کې به تاسې لایو څنګه راځئ په افغانستان کې یا په پاکستان کې نن درته مکمل طریقه کار ښیم تاسو به د ډېرو خلکو ویډیوګانې لیدلې خو اوسه پورې به هغه ویډیوګانو تاسو ته هېڅ قسم فایده هم نه درکړی او دا طریقه کار چې زه تاسو ته ښیم دا ما خپله فالو کړې ده او زما په موبایل کې هم لایو راځي زه به تاسو ته اول خپل موبایل ښیم چې ما سره لایو راځي او که نه راځي بیا به زه تاسو ته هغې نه بعد وایم چې ما سره دغه لایو په کمې طریقې باندې راځي او زه په کمې طریقې باندې استعمالوم اول ګوره زه تاسو ته ثبوت ښیم زه دلته خپل راغلم ټیک ټاک ته مثال زه تاسو ته اوس ښیم چې ما سره په موبایل کې آیا د لایو اپشن راځي یا نه راځي ګوره دلته زه تاسو ته راغلم دلته تاسو ته ښکاري دا د لایو اپشن دی په دې کونج کې زه د خلکو لایو لیدلی هم شم یا زه که په دې جمع اپشن باندې کلیک کړم نو دلته زه تاسو ته دا دریم نمبر اپشن دی دا ګوري دلته ماته د لایو اپشن راځي یا که زه اوس دلته مثال لایو راشم نو زه لایو راتللی هم شم اوس زه تاسو ته ښیم چې ما سره دغه لایو اپشن زما په موبایل کې څنګه راځي ټولو نه اول خبره زه دلته ګوګل ته راشم دا سټپ تاسې واورئ زه تاسو ته ښیم که زه دلته ولیکم چې وټ از مای آی پی ایډرس وټ از مای آی پی دغه شانې به تاسو ته ولیکئ ګوره اوس به دا ماته وښیي چې زما آی پی ایډرس د کوم ځای دی ټولو نه مهم او ټولو نه زبردسته طریقه دا ده چې ستاسو دغه سیټینګ شوی دا زه تاسو ته اوس خپله نه ځکه په خولې نشم ویلی چې دا ماته مسله جوړوي دلته خو تاسې لیکلی شي دا ما درته لیکن ورته وکړه زما آی پی ایډرس د دغه ځای دی او بله خبره که زه تاسو ته وکړم په دې موبایل کې ما سره هېڅ قسم سیم نشته دی او زه موجوده وخت کې په افغانستان کې هم خو ما سره لایو کار کوي اوس زه تاسو ته یو څو سیټینګونه ښیم ټولو نه اول به تاسې راشئ د خپل موبایل سیټینګ ده که سیمونه به تاسو خامخا لرې کوي او دغه آی پی ایډرس چې دی دا به تاسو د پاکستان یا د افغانستان باید نه دې دپاره تاسو مختلف شیونه استعمالولی شي په دې سکرین باندې تاسو ته ښکاري تاسو د دې نه هم فایده اخیستلی شي خو تاسو به یو څو سیټینګونه دې سره نور هم کوئ تاسو به دلته راشئ د خپل موبایل سیټینګ ته موبایل سیټینګ ته چې تاسې راشئ دلته په دې سرچ کې تاسې ولیکئ ریجن خو به تاسو ته آلریډي پته وي چې ریجن څه شي ته وایي خو زه دلته راځم په دې سرچ کې لیکم چې ریجن مکمل طریقه درته ښیم که ویډیو مو سکیپ کړله بیا مشکل ده چې ورباندې پوه شي بیا به کمنټ کوي چې دا خو طریقې زموږ سره کار ونه کړ دلته اوس ګوره ما په ریجن باندې کلیک کړ دلته ګوره زما ریجن دی دا څه بل شانې سلیکټ شوي که دلته تاسو افغانستان یا پاکستاني دا ریجن لرې کوي د یورپ چې کوم هېوادونه یې هغلته یې سلیکټ کوي ښه یو سیټینګ خو دا ستاسو وشو او بل سیټینګ طریقه ما تاسو ته دا وښودله چې باید ستاسو په موبایل کې هېڅ قسم سیم نه وي او دریمه طریقه دا ده باید ستاسو موبایل نیټورک چې دی هغه د وای فای نه کنیکټ وي وای فای کیبلي چې کوم وای فای ده هغې نه کنیکټ وي تاسو یو ځل دا سټیپونه اپلای کوئ چې ستاسو په موبایل کې لایو رانغی ستاسو ذمهوار زه یم خو چې تاسو دغه سټیپونه اپلای کوئ او بله یو اخرینی اپلیکیشن چې دی هغه دا اپلیکیشن دی باید دا تاسو ډاونلوډ کړئ دا به تاسو ته په پلی سټور کې پیدا شي یا که په پلی سټور کې پیدا درته نه شي تاسو په ګوګل کې د دې نوم ولیکئ ګوګل کې به تاسو ته راواوړي دا به تاسو سلیکټ کړئ اوس چې ستاسو مثال وای فای د کوم ځای تاسو په ګوګل کې ولیکئ چې وټ از مای آی پی چې ستاسو د کوم هیواد آی پی و نو هغه هیواد به تاسو په دغه ځای کې دغه شانې سلیکټ کړئ چې دغه شانې تاسې سلیکټ کړه دلته مثال ما سره دا ځای دی زه به دا داسې سلیکټ کړم بیا دغه د جمع نشان دی زه به په دې باندې کلیک واخلم اوس دې نه بعد به تاسو څه وکړئ چې کم زوړ ټیک ټاک در سره دی هغه به تاسې ډیلیټ کړئ باید د خپل آی ډي پاسورډ درته یاد وي او جیمیل درته یاد وي چې په کومې باندې ستاسو آی ډي وه خو که تاسې نوی اکاونټ جوړوئ هغه به تاسو ته ټولو نه ښیي چې نوی اکاونټ جوړ کړئ په دغه آی ډي باندې په دغه وای فای باندې یا په دغه چې کوم سیټینګ تاسې وکړه په دې باندې تاسې وکئ دا ټیک ټاک ډیلیټ کړئ بل ټیک ټاک را ډاونلوډ کړئ په هغې کې خپله زړه آی ډي لاګ ان کړئ په څلېرې ساعتونو کې به تاسو ته دغه د لایو اپشن راشي بیا به تاسو د چا لایو لیدلی هم شئ او د چا لایو خپله به هم تاسو لایو تللی شي خو په آخري کې به زه تاسو ته دا خبره ضروري کوم ګوره د هر شي تاسو ته ما په ویډیو سټارټ کې مو ویلی چې د هغې مثبت اړخه مي منفي اړخه مي هغه تاسو باندې ډیپینډ کوي چې تاسو یې څرنګه استعمالوئ دا موبایل که زه تاسو ته وایم دا ښه هم دی بد هم دی چې دا تاسو څنګه استعمالوئ خو د ټیک ټاک لایو چې تاسو ته ما کوم سیټینګ وښودو دا زه هغه خلکو ته ښیم چې هغوی نه باید کار واخلي یا آنلاین خلکو ته سبق وښیي یا د انګلیش کورس خلکو ته وښیي یا تجوید خلکو ته وښیي باید هغه شانې خلک د دې استعمال وکړي داسې نه چې خلک ته پردیو لایوګانو ته ناست هغه تاسو ته هېڅ فایده هم نه درکوي خپل وخت به ضایع کوي پیسې به ضایع کوي هېڅ فایده به ورنه وانخلئ نور که ویډیو ستاسو لازمي خوښوي ویډیو در سره شیر کړئ چې نور خلکو ته هم فایده میلاو شي او یو ښکلی کمنټ لازمي وکړئ چې ستاسو دغه کمنټ موږ ته دا موټیویشن راکوي چې موږ تاسو ته دغه شانې معلوماتي ویډیوګانې راوړو او د اکاونټ در سره لازمي فالو کړئ په دې باندې موږ تاسو ته دغه شانې کنټینټ روزانه اپلوډ کوو